خور که د اختر غوا. دویمه برخه ناول. چې دا ټول 8 کاله کېږي برېښنا لورې، خدای خبر چې زه به 8 کاله عمر نور هم ولرم او که نه. لورې زما خو داسې خوښه ده چې ته باید زما په ژوندانه واده وکړې. پلار غریب دی خدای وبخي، پلار دې هم نشته چې سم ځای یې درته کتلی وای. د مور دې خبرې ډېر زور راکړ، خو مور مې ښه خبره کوله چې ته باید زما په ژوندانه واده وکړې، ځکه پلار خو مې دا 3 کاله کېږي چې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړي دي. زه د مور یوازینۍ لور وم. نورې خویندې مې نه وي، خو خدای 7 وروڼه راکړي وو. پلار مې چې د کومې ورځې را په دې خوا مړ شوی و، له هغې ورځې را وروسته ما او مور ته مې وروڼو په ښه سترګه نه کتل. یوازې خپلو ښځو پرې سترګې پټې کړې وې. که ښه خبره ده هم د ښځو ده، که ښه لباس دی هم د ښځو دی، او که ښه خواړه هم دی د ښځو یې دي. زه په همدې فکرونو کې ډېره ژوره تللې وم چې مور مې بیا راته وویل برېښنا لورې ته باید زما په ژوندانه واده وکړې. لورې که څوک دې خوښ وي راته ووایه چې هماغه څوک درته وکړم. برېښنا لورې تر څو به راته وایې چې دا ځوان مې نه دی خوښ، دا بې سواده دی، دا داسې دی او دا هغسې دی. لورې چې زما په ژوندانه واده وکړې زه به زیاته خوشحاله شم. ما ورته وویل مورې په دې نن شپه خو مې هسې هم نه واده کوي، زه به هم له ځان سره لږ فکر وکړم، که څوک مې خوښ وي هم درته وبه وایم او که نه وي هم درته وبه وایم. مورې ستا چې کوم ځای خوښ وي هغه ځای زما هم خوښ ده. مور مې زیاته خوشحاله شوه، په سینې پورې یې جوخته ونیولم، په دواړو مخونو یې ښکل کړم، په ژړا شوه. راته یې وویل لورې که پلار دې ژوندی وای داسې ژر ما کله ودولې. 7 زامن مې دي خو تش په نامه زامن دي، نه یې تا ته کومه توجه شته او نه ما ته. ما د مور په خاطر وویل مورې دومره زړه مه خوره، زموږ خو خدای شته، خدای به هر څه اسانه کړي. سهار چې له کوره راووتم د ښوونځي په لور روانه وم چې په لاره کې راته یو ځل بیا جمشید ولاړ دی. زه به چې هر سهار د ښوونځي په لورې تلم جمشید به له ما مخکې راغلی و. ښوونځي ته د تلو په لار کې به ناست و. د جمشید له کور څخه زموږ تر کوره پوره 1 ساعت مزل و. څنګه به چې زه له کوره راووتم لومړی به مې جمشید باندې سترګې ولګېدې. نن سهار چې را سره مخامخ شو نو د نورو ورځو په شان بیا هم را سره د مینې او محبت خبرې پیل کړې. ما تر اوسه د واده لپاره کوم څوک نه و انتخاب کړي، خو بیا بیګا چې مور راته وویل نو زما په زړه کې هم جمشید ګډ را ګډ شو. نن ما هم جمشید ته ډېر په بې جرأتۍ سره د خپلې مینې اظهار وکړ. جمشید دومره خوشحاله شو چې څه درته ووایم. جمشید چې زما د خولې نه د مینې کلمه واورېده راته وویل برېښنا آیا پوهېږې چې ما ستا له خولې څخه د مینې کلمې اورېدو ته څومره وخت انتظار کړی؟ ما په خندا وویل نه زه به نور غلی شوم. څه مې ونه ویل. جمشید تر ډېره زما سترګو ته وکتل چې اوس به خبره پوره کړي، خو چې زما له خولې کومه خبره وانه ورېده ویې ویل ولې دې خبره نیمګړې پرېښوده؟ ما بیا وخندل. ورته مې وویل زه ستا له مینې خبره یم چې تا ما ته څومره انتظار کړی ده. جمشید وویل ډېر بې غوره یې. له کومه وخته چې زه ستاسو ټولګي ته راغلی یم له هماغې ورځې مې له تا سره مینه پیدا شوې او راته وایې چې زه څه خبره یم. په خبرو کې تر ښوونځي ورسېدو. نورې ورځې به زه له جمشید نه مخکې کتار کې کېناستم، خو نن ورځ زه او جمشید څنګ په څنګ په یوه کتار کې کېناستو. ما به چې جمشید ته وکتل نو له خوشحالۍ به په جامو کې نه ځایېده. د ښوونځي له رخصتۍ وروسته زه او جمشید دواړه یو ځای د کور په لور روان شو. جمشید به رانه هره ورځ د تلیفون شمېره غوښته، خو ما به نه ورکوله. نن ورځ بیا راته وویل برېښنا که د تلیفون شمېره راکړې زیات به خوشحاله شم. ما ورته په ټوکو وویل جمشیده ما چې درته وویل چې مینه در سره لرم درته ومې ویل دومره مینه هم در سره نه لرم چې ته اوس رانه د تلیفون نمبر غواړې. د تلیفون نمبر څنګه درکړم؟
بیا چې د نمبر غوښتنه رانه وکړي ښه به نه وي. زما دې خبرې سره د جمشید رنګ ټک زیړ واوښت، لکه کور کمن ډېر زیات خپه شو. خو ما بیرته ژر بښنه وغوښته. جمشیده بښنه غواړم، هسې ټوکه مې وکړه، خیر دی خفه نه شې. جمشید وویل خدای دې وبښه، کومه خبره نه ده. ترانې کې بنګړي ماتېږي. لنډه دا چې زه کور ته ورسېدم. جمشید ته مې د تلیفون شمیره ورکړه او سره رخصت شو. زه چې کور ته دننه شوم، مور مې په انګړ کې په کټ ویده وه. زه مې د خپلې مور